وی زما پلار مونځ نه کوي زه هغه صله رحمي کولی شم او که نه او ته د مونځ پلار خدمت کوه الا او بلا د هغه په سر په نرمۍ که ورته ویلې شي خپخه خدای پاک وایي که مور پلار درته د کفر حکم وکړي دا به نه منې وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا که مور پلار درته د کفر او د شرک خبرو کې هغه مه منه خو جن به ورسره ښه تېری خدمت یې کوه تعالی به پې خدای جنت درکوي او هغه به دوزخ کې الله وړې ځوړندي استخارې مونځ دې ته وي چې 2 رکعته د استخارې په نیت وکړي نفل وی خدای په دې کار کې که زما خیري ماته نصیب کړي او ماته احسان کړي او که دې کار کې زما تکلیفي شرعي د دنیا او د آخرت ماته وساتې دقه د استخاره منه د خدای نه خیر غوښتل حقیقت دعا ده نه خوب لیدل ضروري دي نه بل څه او که زړه کې دې په کوم طرف اطمینان راغی هغه کار کوه هغې کې به خدای خیر اچي دا وی راغلی چې رومیانو سره مسلمانان صلح کوي او یو لوی جنګیا و عیسایان داسې وخت به راشي چې د یهودو به لوی حکومت وي مسلمانان او عیسایان به په شریکه د یهودو سره جنګ کوي نو آخر کې به فتح وشي نو عیسایان به صلیب اوچت کړي چې دا زموږ د صلیب برکت دی مسلمانان به وایي نه دا د خدای امداد او د خدای فضل د دوی خپل کور کې به جنګ وشي مسلمانان به پکې ډېر شهیدان شي سات په سات کېنه کاکاجي کېنه دغه ځای کېنه او دغه ځای نو بیا به مسلمانانو د عیسایانو جګړه کېږي آخري کې به داسې نوبت رسي چې آخري مسلمانان به لږ پاتې شو هغوی له به خدای فتح ورکړي دا د قیامت په علامو کې زموږ ښکلی پیغمبر ویلی چاوې دا اوسم چې ګاډي کې مړی یوسي نو چې ورسېږي نو چرګه حلاله کړي او په ټیرونو د ګاډي واچي او چرګه دا د هندوانو رواج د سیکانو اسلام کې دا نشته دا غلط رواجونه دي دا رواجونه څوک پیدا کوي دا سړی جاهلان پیران او بې علمه امامان سخات خواره دا جوړه چاوې ما منښته کړې وه که دا کار مې وشو زه به خپل جومات کې چیرلې حلال کړم اوس به دا منښته پوره کوې خو هغه چا له به ورکوې چې څوک مسکینان دي د دې وجې نه منښته شریعت نه خوښوي اول نه مه کوه چې کار دې وشي بیا د خدای په نوم خیرات وکړه ځان باندې لازموی مه د دې خلکو خیال دی لکه د دې زړو ښځو چې زه منښته ویم نو خدای پاک به د هغې نه متاثره شي زما کار به وشي نه خدای د چا پروا نه لري دا د شمانو کار دی نو منښته ښه نه ده که چا یو کور 3 لکه روپۍ ورکړي یا 4 لکه بیا ترې په کرۍ کې 2,000 روپۍ کټوي خیر دی که د رواج مطابق چاوې مونږ د جمعې مونځ کوو خو واړه شرارت کوي نو مونږ مانیټران مقرر کړي دي چې کوم هلک شرارت وکړي نوم یې لیکي خو مانیټر جمع پاتې شي نو په دې خو ګناهګاري ګناه مخکې نه پرې هسې یاره تېره کړي مانیټر دې مونځ کوي د حضور پاک او خدای پاک ملاقات شو او ملاقات یې شو څنګه یې لیدلی هغې نه مونږ نه یو خبر خو خدای پاک یې لیدلی دی
دا 2 رکعاته مونځ د وترو نه پس راغلی دی کله ناکله، یعنی که څوک د وترو نه پس نفل کوي نو په ناسته دی وکړي 2 رکعاته. وتر آخري مونځ دی د شپې. جاوید ستاسو د مدرسې طالب زما ماشومانو ته سبق ښایي، زه زکات ورکولی شم او زکات هغه مزدورۍ کې به هغه نه حسابوي، مزدوري به خپله ورکړې، زکات والا ورکړه، کتابونه والا اخیستی شي که کېږي پې او کېږي. اکثر طالبان غریبانان مزدورۍ کې به زکات نه ورکوي چاله. پاک و هند کې کوم پیغمبران راکوم شوي دي ما ته نه دي معلوم، ځکه قرآن شریف کې د هغه پیغمبرانو ذکر دی چې کوم عربو ته معلوم و، ځکه قرآن شریف عربو ته نازل شوی دی. نو د 25 پیغمبرانو ذکر راغلی دی او خدای وایي په 3مه پاره کې منهم من قصصنا علیک ومنهم من نقصص علیک وکلم الله موسی تکلیما. د بعضو پیغمبرانو بیان ما تا ته کړی دی او د بعضو مې نه دی کړی. نو چې رسول الله مبارک نه ویلی نو مونږ ته نه دی معلوم، ضرور به تیر شوي او مونږ ته نه دی معلوم. چاوی فضائل و اعمال و کتاب صحیح نه دی، نه صحیح دی، ٹھیک ده که کمزور حدیث پکی نو په ثوابونو کې کمزور حدیث باندې عمل کیدی شي او ښکلی کتاب دی. دی وخت کې ورته زه یاد د خیر تبلیغ نه ښکلی کار نشته او دا هغه جماعت دی چې بینه په اخلاص شوی ده نو اثر هم ډېر دی. ګرجې خدای په جماعتونو بدل کړي او زرګونو خلق ایمان نه وړه او د زرګونو خلقو ژوند کې تبدیلي راغله او عقیده ښکلی شي، عمل ښکلی شي، اخلاق ښکلی شي. نو د لویو دپاره د تربیت او د دیني اصلاح لویه ذریعه دی وخت کې تبلیغ کې وتلی. دا ورته زه په ایمان تاسو بار دنیا ته لاړ شئ نو اثر به ووینئ. زه چې بعضو ملکونو ته تلیم د ملیانو هم ګیري او هغه خلک چې تبلیغ سره واسطه یي د هغوی ګیري. انډونیشیا او ملیشیا ته لاړی ښځې به یې پردې ګرځي خو هغه ښځې به په پرده کې چې تبلیغ سره یې واسطه یي. دا د خدای احسان، دا پیری موریدي دا رسمي خبرې دي. اوس ګرځي پیران ځان له موریدان پیدا کوي، دې ته موبایل پیر وایي. هلکه پیر له خلک ځي که پیر ګرځي په کلو چې زما موریدان شه، دا خو دنیا پرستی ده. چاوی خوب مور می خوب لیدلی دی چې زه کټ کې پرته یم او یو ستوري وینم چې د بارانه راغی. که هغه مور دی امید یي خدای به زوی ورکړي. وتر واجب دی زمونږ په مذهب کې خو ثبوت یې په سنتو شوی دی. چې امام خطبه کې کینی هغه وخت کې په زوره دعا نه ده راغلی نه په خوله به چپ یې که زړه کې دعا کولی شي خپخه که د یو سړي ټول مال و دولت حرام یقین دی او تعالی څه درکوي نو مالت خو په چا شک شبه مه کوئ بدګماني. سبا صادق نه پس قضا مونځ کېږي. وتر هم سړي نه پاتې شوي نو که سبا راوخته هم کولی شي او قضا مونځونه هم کولی شي، نفل بند دي. بیا د وترو نه مخکې هم قضا کولی شي، وروسته هم کولی شي. چاوی زمونږ کالج کې د نارنجانو بوټي دي نو مونږ ته نارنج را شو کولی شو که نه شو کولی نو د پرنسپل په اجازت کولی شي. د هغې ادارې مشري په خپله به نه را شو کړي، بیا خو غلا ده نه به ګلونه شو که. چاوی چې مهدي صاحب پیدا شوی دی عمر یې 25 کاله دا خو د ځان نه خبرې کړي دا به هم څوک ګشتي پیري ځان ته به مهدي وایي پیزن.
دی خبره ته چې خبره زندق او ملحد زندق چې د ضرورياتو د دین نه انکار کوي منځ خو زمانم خو مون سار وختي ورزش ته وای حج منم خو حج وای کانفرنس ته کراچۍ کې دی که اسلام آباد کې دی نو دې ته زندق او ملحد وای ملحد مانا جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں زمان پا آیتوں کے کاغر روانی لاغی اگا مانا کہ جی صحابہ و صلف و صالحین ندہ نقل شوئے نو دا خرابی دی بلوچستان کی خلق تی اغیتا ذکری ہوئی ناغیل علتا یو غرد اغیتا کنوہ مراد ہوئی ناغیل حج لزی پا ویشتم دا رمضان اولتا یو بودی اغیتا زمزم ہوئی ناغی خپل حج جوړ کړی دی او داسې عجیبه خلک تی منځ اودس نه کوي بس ذکر کوه ذکر باندې برسې خدای ته او داسې ناشنا خبرې کوي چې ښځې او سړي ټول یو ځای مونځ کوي او ښځو ته دا حکم یې چې کوم سړی درنه تقاضا وکړي نو ورسره کوې هسې نه که دا زړه خفه شي نو ګناه به یې ټوله ستا په سر داسې بې وقوع چې خدای چاته هدایت نه یې کړی کنه قسم دې ښځې ولاړې امام پسې په سجده پروزي کله امام به راشي یو ښځې سره دا کار وکړي نو هغه ښځې ته خلک مبارکي ورکوي په تا نو زملو شو بختوره شوې شیعګانو کې هم دا رواج لومبۍ شپه خپل سید له بوځي او منت ورته کوي دا به بېګاله تا سره شپه کوي چې زوی مې ښکلی غټ پیدا شي هغه کناټور دومره غوښې خوړلي چې هغه بلای به ښځه هم بله پیسې ورکوي سړي نو ټوله هغه وایي نه دا پیسې لږې دي نو پیسې ورته زیاتې نو بیا ورسره یو شپه دوه تېرې کړي نو چې پیدا شي وي دا سید یا خدای هم خوار نه کړ دا لار شی پاړه چنار کې دا کېږي هلته دوه ډلې دي دا یو ډله پکې دا کوي که یو ښځه مثلا سړی درېیم رکعت ته پاڅېده په سبا کې نو که رعایات شي ورته د رکوع نه مخکې نو کښېني او سجده سهو وکړي او که رعایات نه شي یو رکعت یې وکړه بیا رعایات شو نو بیا دې ورسره څلورم هم یو ځای کړي او بیا دې سجده سهو وکړي د سبا د مانځه دپاره لږ اوږد قرت دی ګورې دا یاد لرئ زموږ وطن کې خلق پر لومبي رکعت کې د جمعې پر ورځ الف لام میم تنزیل السجده نه وایي او په دویم رکعت کې سورت دهر دا حدیثو په ټولو کتابونو کې دا وایي چې د حضور پاک دا ښکلې طریقه وه چې د سبا په مانځه کې د جمعې پر ورځ په لومبي رکعت کې الف لام میم تنزیل السجده وي او په دویم کې سورت دهر او کله ناکله به د ماسخوتن په مانځه کې اذا السماء انشقت وي هغې کې سجده ده خلق نه کوي دوی تبارک الذی له زور ورکړه تبارک الذی ثبوت نشته چې حمام دی وایي خلک دی ورته وایي او چې کوم شي ثابت دی هغه نه کوي زموږ وطن کې ګوره یاد لرئ دوه خبرې غلطې خلک کوي یو چې ماښام بانګ وایي زر ورپسې جمع ودرېږي دا جمع متصل ودرېدل دا مکروه دي په څلورو واړو مذهبو کې څه وقفه به پکې کوي دویم د جمع مونځ د سبا ولاړې او دوی به راشي خواته به د صف سنت کوي نو دا منع دي صف سره متصل سنت نشته چې راغلې جمع ولاړه بس فرضو کې شامل شي بیا سنت که دې وکړه که دې ونه کړه که کې د نور راختېدو نه پس وکړه خو جمع سره به سنت متصل نه کوي او ماښام ته ودرېدل متصل نشته وقفه و پکې کوي یو سړی مړ شوی دی ښځه یې پاتې ده او ویرونه یې پاتې ده هغه واره د هغه ښځې سره نکاح وتړله یعنې چاچي سره کېږي د هغه ورثه او د ښځې چې اولاد یې نه د سړي نو څلورمه یې څه کېږي او باقي مال یې در ویرونو کېږي که نور ورثه نه
دا ښځې څلورمه حصه ده چې د مړي اولاد نه او ویرونه چې نور څوک یې نه باقي مال یې در ویرونه دی د هغې که خور ورسره شریکه ده که خور نه نو صرف د نارینه حصه کېږي چاوی بعض خلک وای من عالم غیب نیو خو پیریان مونږ ته خبر راوړي دا ټول د شیطان د ذات نه دي دا خلک او پیریان په دې تابعدارو کول دا شیطانی عمل دی په دې به یقین نه کوئ نه به ورځئ دا دروغجنې مکار نو په دې به یقین نه کوئ نه به ورځئ داسې خلقو له چې ما سره پیریان ورته ویې دروغجنه د بینک نه یو بنډل روپۍ پرې راوړه پلار یې نه راوړي بیا ما نه تعویز راوړه تعویز د زوړ د لاس څپی وي زوړ ورسره دا راله راوړه ټول ټکان ورته ویې د فلانکي بینک نه یو پیټې مالټې راله راوړه بیا یې نشي راوړی نو دا د لاس صفی خلک دوکه کوي او دا زړې ښځې خو ډېرې زر دوکه کېږي قم اخلي او داسې سړی اکثر یو زړې ښځې له پیسې ورکړي اوله شهرت کوي اتې لویه بلا جوړه کړي او ټوله ټګي وي دا سړی چې لیکلی دی یو سیالټیلیټر چې خلفاء راشدینو غیر جمهوري دورو دا د جهان شیطان د جهان مکار او د جهان قاتل د مسلمانانو دی تاسو هم پیژنئ مردار پیسې په کراچۍ کې د خلقو نه په زور علي او ډلې دي فلانکي ته دومره پیسې راکړه که دغه کوي ولي جنکۍ وتښتي د تاڼۍ خوا ته جنۍ وي خو راپورټ یې تاڼېدار نه علي هغې ته یېرېږي تاڼېدار ته یې ویلي که زموږ راپورټ په سر واخیست خپل جیلونه یې جوړ کړو دا ښه د هغه یو ګورنر و زموږ د علاقې نر سړی هغه ډېر ختم کړو خو هغه شیطانان اوس هم شته نو دا شیطان سړی دی مردار دی خلفاء راشدینو ته دغه وایي لیډر څه د دین نه څه خبر ده جاهل لیډر خو دې ته نه وایي چې خلک ورپسې روان یو زنده باد خو جاهلان دي د دین نه څه خبر دی نو دا خلک خراب خلک دي چاوی د زیارت لوټه او کاڼي په ځان مګي دا ناروا کار دی کاڼي لوټه کې څه دي خیر او شر به د خدای نه غواړي مړي پسې د ثواب د پاره ښکلی عمل صدقه ده او دعا ده صدقه ورپسې کوئ بلکې که په خپله خورئ بچو لم راوړئ وی خدای د دې ثواب من پلار او مور ته ورسوئ نو خدای ورته ثواب رسوي او دعا ده دعا او په صدقه کې اتفاق دی د ټول امت او قرآن شریف ورپسې ویل مونځ ورپسې کول دې کې اختلاف دی د علماو څو علما وایي د دې ثواب ورته رسي او څوک وایي نه رسي او په صدقه کې یقینا اتفاق دی دا درته زه وایم د خیرخواهۍ په شکل د دې رسمي خیراتونو په نسبت چې دیګونه پاخه کې په څلوېښتمه او په درېیمه اول خو دا ورځو تعین په شریعت کې نشته چې کله د توفیق د خیرات کېږي کوه نو دا پکې اوله غلطي ده دویم رواجي ډوډۍ ته جوړه شي د کلي خلک پنډ شي څوک وایي ما ته ووایي څوک وایي نه وایي د دې نه ښه دا ده چې یو مسکین خانې ته یتیم خانې ته یو دارالعلوم ته طالبانو ولېږئ چې نه پکې مخ مروت وي او نه پکې د چا وینا وي چې ما ته ووایي او چا ته نه وایي او نه پکې شهرت وي نه پکې هاهو وي نو ښه ثواب دا دی چې فقیرانو مسکینانو لرې ولېږئ یو مدرسې ته یتیم خانې ته یا جهاد کې خلک مشغول یې هغې ولېږئ دغه ښکلی عمل دی صدقه او دعا دا بې شک او بې شبې ده تلاوتونه ختمونه کول مړي پسې دې کې د علماو اختلاف دی څوک وایي ثواب یې رسي څوک وایي نه رسي په مونځ کولو ورپسې او په روژه عبادات بدنیو کې اختلاف دی مالی کې اختلاف نشته نو ښه شی صدقه ده لاس اوچتون دا خلک دا جنازې کوي غایبانه نو دې ته سیاسي جنازې وایي
هلکه یو دیګ ورپسې پوخ کې غایبانه جنازو ته ساجت نو دا شو شی چې اخبار کې راغلل فلان کې پسې غایبانه جنازه نه لاس ورپسې اوچت کې زناور دعا ورته وکړه هغې ثواب کې هم دوی ریډیو اخبار ته شهرت دپاره کوي وترو نه پس دوه رکعته راغلي دي خو په ناسته دا د حضور پاک نه ثابت دي په دې کتابونو مستقل لیکلي شوي دي نو د وترو نه پس بل لمونځ نه خو یو دوه رکعته نفل خو په ناسته ځکه شکل به بدل کې د حضور پاک دا حکم دی جلو آخر صلاتکم باللیل وترا آخري مونځ وتر کوئ خو دا دوه رکعته په ناسته دا راغلي همیشه نه چې څوک د تهجد مونځ کوي را پاسېدی شي نو وتر ثواب رستو دی د تهجد نه فارغ شه به وتر وکړي او که څوک نشي را پاسېدی یې په ځان یاری چې زه به را پانسم نو به مخکې وتر کول غوره دی که یو ځمکه د بل چا وي او تا پکې مړی ښخ کړي د هغه دا حق شته چې تا ته وي دا مړی لرکړه نو مړی به وباسې بل ځای کې ښخ کړه دې کې څه ګناه نشته نه د مړي بېعزتي راځي یا یو مقبره داسې چې په هغې اوبه راځي سیند پرې راغی چله پرې راغله او مړي درنه وړي نو هغه راوباسه او منتقل یې کړه بل ځای ته حضور پاک په خپله زمانه کې هم داسې کړو حضرت معاویه صاحب سن 46 کې څه مړي د احد هغې باندې اوبه راتلې وې دا منتقل کړي یا یو مړی لارې سره راځي لکه د سړکونو خواته دا زما چې څومره یقین دی سړکونو خواته چې دا خبرونه دي نو دا خښ شوي مړي نه خو په هغه ځای اکسیډنټ شوي یا چا وجلي نو دوی په هغه وینه قبر جوړ کړي مړی په مقبرې ته یوسي ځکه سړک خواته څوک مړی نه ښخوي نو بیا تې لوی زیارت جوړ شي او خلک ته سوال کوي هلکه دا څه شي دی اول خو پته ولګوئ چې وینه ده که مړی دی که مړي هم ته سوال نه دی خلافات وینو باندې خبر جوړ زه کابل ته تلم که تاسو هم لاړئ نو یو ځای کې یو خبر دی ما دا څه شی دی وی دا فلانکي کمانډر د طالبانو دلته شهید شوی دی ما دلته ښخ دی وی نه هغه خو بل ځای ښخ کړی دی خو دا ځای کې شهید شوي نو په هغه ځای قبر جوړ شو نو دا فرضي قبر خبرې دا اکثر د قبرونو خواته دا سړکونو خواته دا فرضي قبرونه نه هغه وګوره که مړی پکې بل ځای ته منتقل کې که مړي نه اوارې کې د میاګانو خبرو پسې مه دی هغه مردار خواره دی شکرانو ته ناست خبر ته چا پیسې وغورځولې داسې هغه مردارېږي ځکه عبادت به صرف د خدای کې او په مال خدای ته نږدې کېدل هغه خدای سره دی نو ته مړي ته څنګه خبر ته غورځې هغه لاس کې هلي نو دا مړي ته ځان نږدې کوي په مالي عبادت نه چاله ورکه لاس کې او ثواب یې هغه ته بخلی شي چې خدای دا مې ورکړ ستا په نوم د دې ثواب دې بزرګ ته ورسې او چې قبر ته وغورځې نو دا د بوتانو د هندوانو رسم دی چې په بوتانو پیسې ورغورځوي چاله دا خوا بس شو لکه دغه ته هغه مړی خو هغه نیسي نه نو چې دې وغورځول لکه کندې ته چې وغورځي نو کار نه دی مړي پیسې ورغورځول څه پې ورغورځول دا به نه کوي په قبر چاله یې ورکړې لاس کې نو که هغه د کور خاوند درته ووایي د ځمکې چې دا قبر دې لرکې لرکې به پردی ځمکه کې به مړی نه ښخوی چاوی زما رشته دار دی خو ټول روزګار یې حرام دی نو لین دین ورسره څنګه کوم لین دین ورسره مه کوه فارسی کې یو شعر دی وی چون نبوت خویش را دیانت و تقوا قطع رهن بهتر از مودت قربا چې خپل کې د تقوا نه وي حرام او حلال او تمیز نه وي هر څه خوري اوس کې
ناغه سره قطع تعلق وکړه د صله رحمۍ نه بیا هغه قطع تعلق ثواب زیات. چاوی زمونږ وطن کې چې مړي جنازه وشي نو بیا خلک مړي ګوري، دا نه سنت دی نه ثواب دی. هسې مړی سړی کتی شي هغې کې د جنازې مخکې او وروستو کې څه فرق نشته، سړی ورشي او مړی وګوري نو خیر دی. خو دا یو عبادت ګڼل، یو ثواب ګڼل، یو طریقه ګڼل، نو دا نشته. که چا وکته که چا ونه کته د مړي په کتو کې ثواب نشته. که دې وکته د عبرت دپاره ورته وګوره چې دغه شان چې دی مړ دی زه به هم یو ورځ مرم. او هسې مړی سړی کتی شي او حضور پاک ابوبکر صدیق په څادر کې پټو دی ورغی، لا جنازې نه وه شوې او نه غسل ورکړی شو، تندې مبارکې مخې ښکل که او تندې والا ښکل که او بیا وایي قربان دوه مرګه خدای پاک په تا نه راولي، کوم مرګ چې خدای په هر انسان مقرر کړی دی هغه مرګ باندې مړ شي. چاوی چې څوک مړ شي بیا هم فیض رسوي نه، دا دروغ ده، د پیرانو زړه خبرې دي. ځان ته فیض نشي رسولی، تا ته به څه فیض ورسوي. مړی هېڅ قسمه کار نشي کولی په جمدو کې، مړی جمدو ته محتاج یې چې ما پسې څوک لاس اوچت کړي دعا را پسې وکړي. که هغه فایده رسولی شو ځان ته به یې رسولی. زمونږ د ښکلي پیغمبر دا حدیث دی چې انسان مړ شي نو د ده ټول عملونه بند شي، البته د دریو خبرو ثواب ورته رسي. اول دا چې اولاد نیکان پاتې شي او دعا ورته وکړي. دویم دا چې علم یې خور کړي، شاګردان یې کتابونه یې لیکلي، د هغې ثواب ورته رسي. یا د په خپل ژوند کې یو صدقه جاریه پرېښي، جومات یې جوړ کړي، مدرسې جوړه کړي، لارې جوړ کړي، پولې جوړ کړي، فیوخ کړي د مسلمانانو مسافرانو لپاره، نو د دې درو عملو دته ثواب رسي. او باقي عمل نامه بنده ده، په خپل عمل نشي کولی، نه چاته خیر و شر رسولی شي. خیر و شر به ورته ته رسئ، دعا ورته وکړه، صدقه ورته وکړه. دا چاوی چې فلانکي د دنیا نظام چلی دی د ځان نه دروغ خبرې کړي، دا زاړه پیران جاهلان چې د شریعت د قواعدو نه خبردار کوي. نه، خدای ته محتاج دي، عاجزه بندگان. دا د ځان نه خبرې دي، دا د شرک لار ده چې څوک دا وایي دا مړي سړي ته خیر رسوي، بیا خو به د مړي نه غواړي او مړي کائنات خوځوي را خوځوي. دا درته چا وایي؟ نه کائناتو تصرف د خیر و شر مالک صرف د خدای ذات دی. دا د ټول قرآن شریف تعلیمات دي، بار بار د قصو کتابونه او د نورنامي کتاب، دا خو څه دلیل نه دی او نه د چا خوب. که سړی افغانستان کې جایداد والی خو وي د پاکستان خو هلته اوسېږي نه، نو دی مسافر دی. او که هغه د افغانستان سړی وي نو هلته هم دی به پوره مونځ کوي او دلته به هم پوره مونځ کوي. هغه سړی به بیا پوره مونځ کوي چې هلته یې د استوګنې اراده شي. په تش جایداد اخیستو باندې سړی دا هغه ځای کېږي نه. کچه فصل خرسون لوادی او رواد، ډالر په قرض خرڅول شي او په پاکستانی روپو، ځکه جنس یې بدل شي نو احکام یې بدل. سره په سپینو به لاس په لاس کې، خو سره سپینو خو نه، دا ډالر او دا پیسې شي د دې چیکونو د حوالې مثال دی. دا کاغذ په کاغذ خرڅول.
که سړی سبا مانځله ورشي او جمع ولاړی دی به سنت نه کوي، دی به جمع سره ودرېږي، ځکه د حضور صاف صاف حکم دی چې جمع وخت کې مونځ نه کېږي، بل مونځ به نه کوي. که کور سړي کړي خیر دی، یا لرې پناه چې جمع نه جدایي. خو زمونږ وطن کې دوه خبرې دي او دا غلطې مشهورې دي. یو دا چې د ماښام بانک سره متصل جمع ودرېږي نو دا مکروهه ده، یو څه وقفه پکې ساتي. نو درې واړه امامان دا وایي چې د 2 رکعات عمره وقفه پکې ساتي. او زمونږ امام ابو حنیفه وایي چې بانک چونکې بار دی د جماعت نه، دا لوټ فکرو د وجې نه خلک دننه وایي. کنی که تاسو لیدلي چې مشران یې لوټ فکرې نه وی نو جماعت نه بار ګس طرف ته به بانک ویلې کېده، نو چې بانک وایي نو په مزه مزه به راشي. نو دا دومره فاصله هم بس ده. او د هغه شاګردان وایي که هغه مؤذن راشي نو هم به کیني، نو لږ ساعت به کیني بیا به اقامت شروع کړي. نو متصل چې زمونږ وطن کې دی چې دی خوا بانک وایي دی خوا دا مکروه ده په 4 واړو مذهبو کې او د ټولو علماو د امت په نس. دویم د سبا وخت کې دا خلک سنت کې د جمع سره متصل صف سره به نږدې ولاړی، څوک صف کې ودرېږي، څوک داسې چې امام په قاعدې دوی سنت شروع کی نو سنت یې مو نشي مونځ فرض هم ته لاړ شي. نه، فرض وخت کې به سنت نه کوه. علماو نه دا نقل وه که کور چړي سنت کول خیر دی که جمع ولاړه وه نو د سبا سنتو کې دا ویلي، دا د امام ابو حنیفه قول دی. بیا صاحبانو وی که جماعت نه بار دروازه کې ولاړی خو باري خو جمع لاندې کولی شي پورا نو خیر دی ودی. بیا څه علما وروسته باجوړ ملا، کابل ملا، دیر ملا ورپسې دا وکړه که جماعت کې دننه وي خو د جمع نه ډېر لري، لکه امام د جمعې سکې ولاړې دی د وړي سکې یا د ستنو نه لرې برانډه کې نو خیر دی، خو چې مونځ لاندې کولی شي. خو صحیح قول هغه ډومبی دی چې نه مونځ به نه کوې چې جمع راشي. اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. د حضور پاک صاف صاف حکم دی چې جمع ودرېږي بغیر د فرض نه به بل مونځ نه کوي. ما هغه فرضو کې سنت دې پاتې شي که نه، که بیا دې توفیق و د نور راختېدو نه پس وکړه، او که دې ونه کړې هېڅ پروا نشته. نو دا دواړه زموږ وطن کې خبرې دي او کمزورې مشهورې دي. که سړی نوکر نه د مکان کریم مقرر وي نو دی اغشتي شي خپل استحقاق دی، که بیا په مکان کې اوسېږي که نه اوسېږي. البته که حکومت ورسره دا شرط ایښي چې کوم مکان کې اوسېږي د هغې کرایه به درکوو نو بیا د هغې نه زیاتې پیسې نشي اخیستی. او که یو الاونس وي مثلا دا د مکان الاونس تاله درکوو یا د آمد و رفت درکوو نو هغه به ته اغشتی شي بیا په هره طریقه چې لاړ شي. که هندو چرګه پخ کړي خو حلاله کړې غني حلاله کړي مسلماني نو د هغه د لاس وړی شي. او دال او چپاتین ګلې خو خلک خوري. په هندوستان کې چې په ګاډي کې روانې نو خوراکونه سکاکونه خرڅېږي نو که د خاورو لوښي کې راوړي هغې ماتئ، خاورو لوښي به وغورځوي لکه عربو کې د پلاستیک په لوښو کې، او یا د بړ پاڼه هغې کې دال سړي له راوړي نو هغه خلک غورځوي. نو د هندو د لاس حلال شوي څیز به نه خورئ او بغیر د حلال شوي نه هر شی خوړی شي. البته که حلاله د مسلمان د لاسئ هغې پخه کړي نو خیر. حضور پاک به رانجه چول خو یو عام رانجي هغې ته کحل وایي، یو خاص رانجه دی هغې ته اسمد وایي، او دلته ورته سرمې اصفهاني وایي.
هغه قیمتي او د هغې حضور پاک صفت کړی د عصمت هغه سره رنګ شانتي او دا تور رانجې مچولې دي رانجه چول په نیت د تابعدارۍ سنت دی خو حکم یې نه دی راغلی 3 سلیانې په یو سترګه کې 3 په بله کې دا به اکثره چول حضور پاک حضور پاک به تقریر وخت کې لاس کله خوځه او داسې او کله به یې زوردار دغه کوه نو دا پله به یې خوځېده لاس په لاس هم داسې کړی دی او داسې هم کړی دی اشاره یې په لاس کړی دی چا وی خنزیر غوښه خو ارامه ده خو د دې په فلسفه نه پوهېږو فلسفو ته مه ګورئ بس د ایمان دا تقاضا ده چې رسول الله مبارک او قرآن شریف کې منع دي بس خدای منع کړي دي رسول منع ته به د کوم څیز په خبرو پوهېږې د یو ډاکټر په نسخو څوک پوهېږي نو ته باندې ډاکټر ته وایې ستا خبره باندې منم چې د دې دارو په راز ما پوهېږې دا څه شنه دارو دی او څه زیړ دی او څه ګولی دی نو ډاکټر به ورته څه وایي ته به د وکیل علي خبره منې چې د هغه په دفو پیش انجینیر لمالۍ ګاډې بوځې چې د انجینیر په علم ټول پیش نه دا د یقیني چې دی ماهر د فن دی او دی چې څه کوي ټیک کوي نو دغه شان زمونږ په رسول الله یقین دی چې دی زمونږ د اصلاح خبرې کوي او قرآن شریف کې زمونږ د هدایت خبرې دي علت او حکمتونو ته یې مه ګوره کله به ستا ذهن ته نه پروزي کله به د ځان نه څو خبرې وکړي هسې به ظاهره درته زه وایم ګورې دا د ځان نه زه وایم د خدای او د رسول وینا نه د خدای او د رسول حکم به مونږ منو به سر او چشم خو خنزیر په ټولو حیواناتو کې ګنده شی دی او دسمات یې خوري ما په ویڼو کې لیدلی دي په هندوستان کې سهارنپور ته زه تلم نو په ویڼو کې یو غټ بلا ولاړ نو دا دسمات چې په ورنو یو کړپ یې تنارې او دلینه مې بار لیدلی دي دا ډیرانونه یا خزلې دا خنزیران پې ګرځي او دسمات یې خوري نو ګنده خوراک یې دی یوه دویم د خنزیر خوراک یو نقصان دا په دې سرمنه باندې سره سره داغونه جوړ شي که انګریزانو ښځم لیدلي نو هغوی په دې لاسونو او په دې مخ باندې سرې سرې دانې دا د خنزیر د غوښې نه دریم خنزیر په ټولو حیواناتو کې یو غیرت دی سپی په سپی ته بل سپی نه پرېږدي ګډ ګډې ته بل ګډ نه پرېږدي وایي سنډا د سنډا سره دشمني ده نو دا یې د کرسۍ جګړه ایسه یا چرګ چې وویني ورپسې منډه کړي نو دا چرګ د هغه چرګ سره څه سیاسي اختلاف نه خو چرګ کې یو غیرت دی چې دا چرګ زما شي ځینو لرانه شي خنزیران ما لیدلي دي افریقا کې قصاب خانو کې سړي او ښځې نارینه او زنانه ټولې پرتي یو بل سره رسم افغاني ادا کوي هغه نارینه په زنانه نه خفه کېږي او زنانه د نارینه پروا نه لري په ټولو حیواناتو کې سخت غیرتي بیز دی خپله بیزه وجني که بل بیز سره دا کار وکړه او ټولو کې بې غیرت حیوان خنزیر دی خنزیر چې څوک خوري د هغې طبیعت د هغه غوښو نه متاثره په ټول جهان کې دې وخت کې بې غیرته قوم انګریز دی سړی مور پلار به یې ناست دي پیغله لور به یې بل سړي سره ملاست دی نایټ کلبونه څومره چې دي هغې کې دا سړي او ښځې چې ګډېږي نو خپلې ښځې سره نه ګډېږي هر سړي سره بله ښځه ګډېږي نو چې دواړو لاسونه نیولي او یو بل سره ګډېږي خو سینې لګي او تقاضا یې راپورته کېږي نایټ کلبونو کې پردې ځوړند دی نو زر پردې ته ننوځي هغه خپل تقاضا پوره کړي دا زمونږ دا لیډران مردار خواره د دوی ښځې دا ورته زه یقینا وایم چې لاړ شي نایټ کلبونو کې هغوی سره ګډېږي چې خلک ورته ډېر اوچت وایي د غریب خیرخوا د مصر صدر اوس مړ دی خلق وویشت ښځې د امریکي صدر سره ګډېده او فوټوګانې زمونږ د ملک یو زناور تیر شوی ښځې د انګریز سره ګډېږي تصویرونه یې راغلي زمونږ وزیران د ښځو سره ګډېدلي دي
نو چې ښځې سره دا میراتن دی سیوباسي دا مردار دا هم په دې چې پردی ښځې سره به ته منډه وې نو ښځه او سړی به خاندي یو بل له به لاس هم وروړي دا د خنزیر اثر دی نو خنزیر د خوراک سره د سړي نه غیرت ختمیږي دنیا کې ظالم ترین دهشتګرد قوم دی وخت کې امریکا ده او د هغه ملګري او بې غیرته ظالم هغه دا قوم دی چې څوک د هغې نقل پسې رواني د هغې ښځو کې دا د هغې چې هر سړي سره ملاوي یو سړی ما ته وایي د یو پاټی په یو بل باندې بحث وی زما خورده که چا سره کینی دوسته مې دوست سره شپوکي زه خو پې پروا نه لرم ما زړه کې وي دا ځان ته مسلمان وای او د قوم د لوی پاټی سرکوزې دغه خلک دا غواړي چې د انګریزانو خبرې ټولې منکرات نو انګریز خوراک د خنزیر خوراک کې دا اثر دی چې دا د سړي نه غیرت ختمی او د انګریز ورې یهودیان دغه نه خوري خنزیر نه خوري د عیسایانو مذهب کې خنزیر بند دی دا خو پکې یو خبیث تیر شوی دی سینټ پال د هغه نوم عربی کې ورته بولس وایي هغه د عیسایانو هغه صحیح مذهب ټول ختم کړی نو دا موجوده عیسائی مذهب دا د عیسی علیه السلام مذهب نه دی دا ټول هغه کې ختنه و سنتي یهود سنت کوي مسلمان کې عیسایانو پرېښه هغه کې به ګیره د نیکۍ علامه وه یهود ګیرې پرېږدي مسلمانان پرېږدي عیسایانو ختم کړل خنزیر خوراک په هر مذهب کې بند و یهود نه خوري مسلمانان نه خوري عیسایانو خپل مذهب پرېښی نو دا خنزیر ځکه هغې خوري او پته یې هم روا کوي چې دې کې څه فلسفه ده موږ ته خدای او رسول ویلي دی د خدای اوس تا ته څوک وایي د ماښام 3 رکعتې دي د سبا 2 د دې څه فلسفه ده موږ ته نه ده معلومه څلور ماسپښین لمونځ دی د ماسخوتن دا دی د دې سره موږ ته نه دی معلوم موږ خو د خدای او د رسول د حکم تابعدار ما خو ورته وایي د ډاکټر په خبرو مریض نه پوهېږي د انجینیر په خبرو د موټر والا نه پوهېږي د وکیل په خبرو زه او ته عام خلک نه پوهېږو نو د پیغمبر خبرو پس دې کې راز څه دی راز خدای سره معلوم وی زما پلار چا ویشته خو زما نیکه ته دیت واغسته نو دیت هغه خونبها نو هغې کې زما حصه رسي او که نه او ستا رسي پلار شپږمه حصه ده او باقي ستا او ستا د روڼو د خویندو کېږي چې څنګه میراث تقسیمیږي دغه شان به هغه دیت هم تقسیمیږي ښه ستا نیکې ټول نشي قبضه کولی ستاسو د روڼو دی او د خویندو هم دی او که مور وي د هغې مې څه ده او د پلار د شپږم چې څنګه د میراث حصه وي تقسیم مې دغه شان به دیت تقسیمیږي 12 بجې وخت کې نفل مه کوئ 12 تخمینا 10 ته پاسه 10 منټه او 12 پورې مه کوئ بیا وروسته کوئ جاوی اخبار کې راغلیو چې سفر میاشت کې پیریانې په خلکو کینی دا د زړو ښځو د جاهلانو او د هندوانو عقیدې دي سفر کې نه پیریان شته نه دی پیریان خو هر وخت دي خو په خلکو خوشي کېدل او راتلل دې سفر سره د تعلق دی دا د زړو ښځو رواج دا چوري چې کوي په سلو چهارشنبه وایي سفر میاشت په خیره تېره شوه یا زناورو که د خیرات په شکل کوي نو د څلورمه چهارشنبه ولې مقرره وي هر وخت یې خیرات کوم او که دا عقیده چې میاشت په خیر تېره شوه نو دا د جاهلانو خبرې دي دا به مشرکانو د عربو وي او حضور پاک دا ډېر سخت منع کړي دي لا سفر لا حامة ولا طائره ولا سفر دا عقیده مه لرئ چې سفر سپېره میاشته ده دا عقیده مه لرئ چې د مړي د کوپړۍ نه ګونګي جوړېږي او باره ګرځي ولا حامه هغه وایي ګونګي ته جوړ شي او بره ګرځي او هغه چغې وایي زما بدل والی نو دا عقیدې مه لرئ دا د مشرکانو عقیدې دي نه په نیک عمل باندې پخې
هر وخت ستا میاشت ستا دپاره بختوره ده او چې بد عملي کې غلا کې ډاکې کې غواګانې کې هغه میاشت ستا دپاره سپېره ده نو دا عقیده مه لرئ چې دا سفر میاشت ده او دې کې دا پیریان راځي او دیوان راځي دا د هندوانو عقیدې دي ښه او دې مسلمانانو کې راغلي دي دې زناورو کې او دا زړې ښځې دا جاهلان پیران او دا بې علم امامان قمقل خره دا خبرې خلکو ته خوروي نو پام کوئ دا عقیده به نه لرئ دا زمونږ پیغمبر سخت منع کړي دي دا خو د مشرکانو عقیدې دي یو میاشته سپېره وې چوره رواج دا د زړو ښځه روان کړی دا د دې دغه دپاره د تلو دپاره لور کره ځم خور کره ځم نو دا عقیده دا دی پیرانو روانه کړې د جاهلان چوري څه شی دی خیرات هر وخت یې کوه هغې دپاره چوري او چیرلي او ګډ او چرګ یو چې څه دی وسي هغه کوه او هغې دپاره ورځ مقرر کول چې وروستی چهارشنبه ده دا د جاهلانو عقیدې دي دا به نه کوې چا یو دوه حدیث لیکلي چې دې کې تعارض دی تعارض نشته خو دې نه پوهېږي چې حضور پاک وایي تر قیامته پورې به زما په جماعت کې یو نیک خلک وي چې هغه به د دین په کار مشغوله دا په مختلفو کې دی علماو کې وي نیکانو کې وي تبلیغ والو کې وي جهاد والو کې وي د دې ټولو کې نیکان خلک وي نو څه ناڅه دا جماعت وي خو داسې وخت به راشي چې بیا به ختم شي بیا به څوک د خدای نوم نه اخلي نو قیامت به خالص په سرو کافرو راځي چې نوم مسلمان پاتې نو هغه به قیامت نه راځي ځکه هغه مقصد د پیدا کېدو پوره کېږي خدای دا دنیا د خپل عبادت له پیدا کړې ده نو چې د عبادت یو کلمه هم ویلې کېږي قیامت به نه راځي او چې هغه مقصد نه پوره کېږي هغه به قیامت راځي یو میخه سړی الي شپېته اویا زر روپۍ پې ورکوي خو مقصد یې دی چې پیو شملې او ماسته منکر راشي چې میخه داسې چې ما خو په شپېته زره واخېسته خو ټکې پې نه کوي نو د هغې آخر انجام بسی الالون ختمی به په قصاب به قرضوي نو چې کومې پورې هغه مقصد د کائناتو د پیدا کېدو پوره کېږي خدای جهان نه ختموي او چې بیا دغه ختم شي مقصد نو بیا به جهان ختم کړي نو حدیثو کې تعارض نشته ښه چې وایي د قیامت نږدې پورې خو داسې وخت به راشي چې بیا هېڅ نه نو بیا به یکدم قیامت راځي ای کې بیا وقفه نشته دا رکوع کې به دومره ودرېږئ چې څومره م رکوع کې وخت تېر کړی دی او د سجدو منځ کې به دومره کښېنئ چې څومره م سجده کې وخت تېر کړی دی د دواړو جهانو سردار د رکوع نه پس دا وې سمع الله لمن حمده دا خو به یې په څرګنده ووې بیا به وی ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده أهل الثناء والمجد كلنا لك عبد أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دومره به ووې دا چې دا خلک منځونه کوي د ښار کې د امکیان یا د کابلیان بعضې یا د قبایلو یا بلوچستان چې ګړس سره به پروزي څوک خو د رکوع نه پسړ ودرېږي نه دومره غټ پټ کې به والي چې بړستن بوساړه تې جوړېږي او دومره ګیرې نامې پورې او 50 زره تسبیح به لاس کې خو مونځ غلط کوي یا زناورو دومره په اوبو مو اودس وکړه دومره